د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم لخوا د کابل پوهنتون یو محصل په څپېړه وهل. حقیقت څه دی؟ په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د کابل پوهنتون په انګړ کې رامنځته شوې یوه ناڅاپي پیښه په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو طوفان راپورته کړی دی. یو د ازبکي ادبیاتو محصل ادعا کوي چې یوازې د یوې دودیزې خولۍ د اخیستلو له امله له سخت چلن سره مخ شوی. خو پوښتنه دا ده آیا دا یوه کلتوري غلط فهمي وه که تر دې ډېر څه؟ د محصل هیبت الله یعقوب اغلو په وینا دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د حمل په 19مه هغه مهال رامنځته شوه چې نوموړی د خپلو استادانو او ټولګیوالو سره یوځای د پوهنتون په چاپیریال کې د پاککارۍ په یوه ګډ فعالیت بوخت و. د هغه په خبره په دې ورځ ټولو ګډونوالو د ازبکي کلتور دودیزې خولۍ په سر کړې وې، هغه خولۍ چې د دوی د کلتوري هویت مهمه برخه بلل کیږي. نوموړي په یو خپره شوي ویډیو کې ویلي چې د همدې فعالیت پر مهال د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم دغه ځای ته ورغلی او د محصلینو د خولیو په لیدو یې توند غبرګون ښودلی. د یعقوب اغلو په وینا وزیر تر ټولو لومړی له دوی څخه پوښتنه وکړه چې ولې دا ډول خولۍ اغوستې دي او آیا دا کار د کوم چا په لارښوونه ترسره شوی که نه. هغه ادعا کوي چې دغه خبرې وروسته په لفظي شخړه واوښتې او بالاخره موضوع تر فزیکي چلن پورې ورسېده چې له امله یې نوموړی د څپېړې سره مخ شو. هغه ادعا چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. د دې پیښې مهم اړخ د خولۍ په اړه بیلابیل برداشتونه بلل کیږي. د ځینو سرچینو له مخې ویل کیږي چې دغه خولۍ د وزیر لخوا په ناسم ډول د پاکستان له یوې سیاسي ډلې سره تړلې ګڼل شوې، په ځانګړي ډول د پښتون قوم د یو سیاسي خوځښت له سمبول سره ورته بلل شوې ده. په داسې حال کې چې محصلین ټینګار کوي دا خولۍ خالصه ازبکي کلتوري نښه ده او هیڅ ډول سیاسي اړیکه نه لري. کلتوري کارپوهان وایي چې د افغانستان د ازبک قوم دودیزې خولۍ ځانګړي ډیزاینونه او بڼې لري، خو په سیمه کې د ځینو نورو کلتوري یا حتی سیاسي سمبولونو سره ظاهري ورتوالی لرلی شي. همدغه ظاهري شباهت کله ناکله د غلط فهمۍ سبب ګرځي. بل لور ته ځینې محصلین وایي چې مخکې له دې هم له دوی غوښتنه شوې وه چې په پوهنتون کې دودیز لباس واغوندي، خو کله چې هغوی خپله سیمه ییزه ازبکي خولۍ وکاروله نو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شول. دا پیښه په ټولنیزو رسنیو کې توده موضوع ګرځېدلې ده. یو شمېر خلک دا د کلتوري تنوع پر وړاندې بې پروایي بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې ښایي دا یوازې یو ساده سوء تفاهم وي. کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان یو کلتوري هیواد دی او د بېلابېلو قومونو د دودونو او نښو پیژندنه د ملي یووالي لپاره حیاتي ارزښت لري. د دوی په باور دا ډول پیښې باید د تفاهم او تقابل درناوي د زیاتېدو لامل شي، نه د اختلاف. په پای کې شنونکي دا احتمال هم مطرح کوي چې دا پیښه تر ډیره د خولیو د ظاهري شباهت له امله رامنځته شوې غلط ارزونه ده. یو داسې برداشت چې که د ازبک کلتور په اړه لا زیاته پوهه موجوده وای ښایي په بل ډول پای ته رسېدلی وای. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.